مالی او حسابي ریاست چې د مالیې وزارت یو له مهمو ریاستونو څخه شمیرل کیږي د عادي او پراختیایي بودیجې د لګښتونو د کنټرول او مالی چوپړتیاو د وړاندې کولو مسؤلیت لري. یاد ریاست همداراز په ولایتونو کې د مالیې وزارت د دوهمو واحدونو مالی چارې تنظیموي. دغه ریاست سربیره پر دې د عادي او پراختیایي بودیجې د قطعي چمتو کول، د مرکزی او ولایتي تعدیلاتو ویش، د اشخاصو د باقیاتو تصفیه، د څرنګوالي څارنه، د ترتیب شوي پلان له مخې د کارکوونکو د معاشونو او نورو امتیازونو اجرا کول، د ټولو مصرفي او معاشي حوالو بیا کتنه او څارنه، د مالی کال په پای کې د کورنیو او بهرنیو سفرونو غیر ضروري لګښتونو قطعیت ترسره کول او د بشري سرچینو ریاست سره په همغږۍ د حاضري د راپور په تړاو ډاډ ترلاسه کول د یاد ریاست مهم مسؤلیتونه دي. د شفافیت او اقتصادیت تامینولو په خاطر باندې مؤثر کنټرول سیستمونو استفاده کوو ترڅو د کال په اخر کې حسابدي واوسیږي او شفافیت هم تامین وي. او د دې ترڅنګ د کال په جریان کې چې کوم غیر پلاني کارونه راځي زموږ د عایداتي سټیشن د خوا نه، ولایتي واحدونو د خوا نه، مرکز کې واحدونه چې موږ لرو، دوی سره لازمه هماهنګي کوو او د دې مشکلات ته په وخت باندې رسیدګي کیږي. د مالیې وزارت مالی او حسابي ریاست په مرکز او ولایتونو کې د اړتیا وړ بودیجې د تنظیمولو او کنټرول دنده په غاړه لري. دغه ریاست تل هڅه کوي ترڅو د اړتیا وړ بودیجه د کلنۍ بودیجې د منظورۍ له مخې په مصرف ورسوي او د غیر ضروري لګښتونو مخنیوی وکړي.